بسم الله الرحمن الرحیم. زما اغرونه چې اغي ته مردانه کمزورتیا ده، د اغي وجود کمزور دی او خصوصا د اغي د وجنه بیا دي ته داسې کمزورتیا راشي چې دی د مردانه کمزورۍ شکار شي او اکثر له دا بیا ډیپریشن ته لاړ شي. نو مختلفو دوايانو پسې ګرځي، مختلف حکیمان دا شی کیش کوي، مختلف پریکټیشنرز دا شی کیش کوي، ځکه چې نن سبا دا مسلې خلکو ته ډېرې زیاتې دي او عمدغه ډېر زه داسې وینم چې دا څیزونه کیش کوي چې راشي او موږ دلته دوايي درکو مردانه کمزوري کا شرطي علاج او یو څه بل څه مختلف داسې څیزونه دي چې موږ په دې مارکیټ کې وینو او دغه سي ډیر خلک دا پوینټ کیش کوي په غلطه طریقه باندې کیش کوي. نو زه تاسو ته نن داسې څیزونه او خیمه چې تاسو ته د مردانه کمزوري اړو راځي نه او کدا چاته وی هغه امپروف شي په قدرتي طریقه باندې بغیر د دوايانو نه. نو ټول نه اول سیس خدا دی چې د مردانه کمزوري راځي ولی زمونږ د سړو چې کم صحت دی او خصوصا کم هارمون دی د دې لپاره چې هغه د انسان یا د سړی نه د هغه کم مردانګي دا هغه ورته ورکي، نو هغه جناب ټیسټوسټیرون دی. ټیسټوسټیرون یو هارمون دی چې کم زموږ په وجود کې وی او دا چې کم دی نو د انسان مردانګي دا زیاتوي، یعنی سړو وزن چې کم زیات وي، د سړو مسکولر ماس زیات وي، د سړو چې کم دی د سیکنډري سیکشوال کریکټرز لکه ګیره برید شو، دغه سي په بدن باندې د ویښتو ډیسټریبیوشن شو، دا د زنانو مختلف وي. د دې اکثر وي د سړي اډوکې مضبوط وي او د سړي اډوکې چې کم دی نو دا درون وي. نو دا ولی ځکه چې سړو کې کم هارمون دی دا ټیسټوسټیرون دی او دا په پټو په اډوکو ایون زموږ ووکل کارډز یعنی زمونږ چې چرته نه आवाज پیدا کیږي د आवाज چې کم باکس دی ساوند باکس دی په هغه باندې عمل کوي او د سړو आवाज دا درون وي. نو دا ټول سيزونه چې کم دی د سړو چې کم هارمون دی ټیسټوسټیرون، اوس د دې ټیسټوسټیرون چې کوم دی د دې هارمون په وجه زموږ د ټول سيزونه دا روان دي او په هغه کې زموږ د سړو ریپروډکټیو هیلث یعنی د کوم مردانه طاقت چې کوم دی دا هم دی. اوس کله هم چې ټیسټوسټیرون لیول کم شي په بدن کې نو دې کسانو ته ډومبه جسمانی کمزورتیا یعنی بدن کمزوري کېدل، وزن کمیدو سره سره سټیمنا کمیدل او بیا دا سټیمنا رو چې کوم دی نو مردانه طاقت هم ووړي او هغې د وجې نه مردانه کمزوري چې کله راشي نو په هغې کې بیا یقینا چې کوم نور مسایل دي هغه ورسره راشي، اریکشن پراپر نه وي او د هغې د وجې نه چې کوم دی نو پراپرلی د خپل فنکشن چې کوم دی دا انسان نشي ادا کولی. دې نه بچ کېدو دپاره قدرتي خوراکونه داسې چې کومو د وجې نه مونږ د خپل ټیسټوسټیرون لیول زیاتولی شو. نو که دا خوراکونه مونږ کوو ټیسټوسټیرون لیول زیات وي نو یقیني طور دوايانو ته به اجت نی او په قدرتي طریقه دا هارمون به زیات وي او مردانه کمزوري به نه راځي، جسمانی کمزوري به نه راځي، ذهني کمزوري به نه راځي. اوس د ټولو امپورټنټ سيزونه د انسان لپاره چې کوم دي نو په هغې کې خوراک کې فیټس دي او پروټینز دي. فیټس او پروټینز ما ځکه یاد کړل چې دا ټیسټوسټیرون کم هارمون دی د ډایرکټلی دا فیټ سولبل هارمون دی، دا په فیټس د دې لپاره پکار وي چې په بدن کې موجود وي، خو ګډ فیټس ښه فیټس ښه چربي چې په بدن کې وي، دا چربي نه چې دا ډېر زیات غټوالی وي او دا بیډ فیټس په بدن باندې زیات وي نو هغې سره یقیني طور دا متاثر شي او مردانه کمزوري زیاته شي. ګډ فیټس موږ د څه نه اخیستی شو؟ ګډ فیټس لپاره موږ مختلف قسم د کم تیل چې کم راځي، د قدرتي تیل راځي یعنی د کینولا تیل راځي، د شړشمو تیل، د زیتونو تیل که خپل خوراک کې دغه استعمال کوو او دغه سره دغه زموږ د ټیسټوسټیرون هارمون لپاره ډېر زیات ضروری دی. دې سره زموږ ټیسټوسټیرون چې کوم هارمون دی دا ورسره ډېر ښه شي. بیا دې نه علاوه که تاسو وګورئ داسې انیمل فیټس چې په کم کې چربي هم راځي د انیملز د زناورو د څاروو، هغه چربي هغه هم لږ مقدار کې زموږ دپاره پکار وي چې هغې سره زموږ دا هارمونز جوړېږي. او دې نه علاوه په ډېرې پروډکټس ته که موږ لاړ شو چې کوم موږ ته د دې نه حاصلېږي یعنی پی، شملې، ماسته، دا څیزونه دا که موږ خورو. دې نه علاوه دې کې تاسو که چربي وګورئ نو په پیو باندې چربي چې کوم ده هغه راځي جناب ملایي، پیروی، دا چربي ده چې کوم د انسان د صحت لپاره ښه ده. بیا ماسته یا شملې که کله موږ وګورو په هغې باندې یو چربي چې کوم راځي او هغې نه موږ کوم فیټس اخلو نو هغه دي جناب مکھن یعنی کوچ. نو دا که موږ استعمالو په خپل خوراک کې داسې لږ مقدار کې ریګولر، دې سره ټیسټوسټیرون لیول چې کوم دی زموږ هارمونل لیول دا ورسره ډېر ښه وي. دا خو شو فیټس چې کوم قدرتي داسې فیټس دي چې کوم زموږ وجود ته پکار دي. بیا جناب موږ راځو کاربوهایډریټس د دې استعمال کم پکار دی او هغه صورت کې پکار دی چې کاربوهایډریټس یعنی موږ که فروټس وغیره خورو، سبزیانې هر څه خورو، دې نه موږ ته
منرلز پروټینز فیټس دا هر څه ملاویږي پروټین مقدار پکې کم وي خو بهرحال منرلز وایټامینز او دینه علاوه مونږ ته کاربوهایډریټس هغه ملو شي قدرتي کاربوهایډریټس چې کوم زموږ د بدن لپاره ضروری دي نو که مونږ د شنو سبزیانو استعمال زیات کوو چې کوم زموږ بدن ته کاربوهایډریټس پکار دي نو هغه ملاویږي خو مونږه چې دا ډیر زیات سیچوریټډ کاربوهایډریټس لکه ګوړه چینی خواږه دا سیزونه د دې استعمال نه کوو نو مردانه صحت ورسره ډیر ښه وي ځکه چې سبزیانو او فروټس کې مونږ ته هغه کاربوهایډریټس ملو شي چې کوم زموږ د وجود لپاره ضروری دي بیا جناب راځو پروټینز ته اوس دا پروټینز چې کوم دی دا پکې د ټولو نه امپورټنټ چیز دی پروټینز کم قسم پروټینز زموږ وجود له پکار دي چې هغې نه دا هارمونز زموږ ښه جوړیږي ټسټوسټیرون لیول ښه وي نو مردانه کمزوري بني د ټول نه اول راځو ګډ کوالټي پروټینز چې کم انیمل پروټینز دي نو په هغې کې غټه غوښه مټن یعنی نری غوښه او بیا وایټ میټ د فش او د چکن چې کومه غوښه ده دا که مونږه ریګولر استعمالو نو یقیني طور هغه پروټینز مونږ ته ملاویږي چې کوم زموږ د صحت زموږ د هارمونز دپاره ضروري دي سره ټسټوسټیرون لیول زیات وي نو اکثر خلک وایي یاره دا ګرمه ده دا یخه ده دا ګرم او یخ دا څیزونه پکې نشته د غوښې استعمال یو داسې مقدار سره چې کوم ستاسو د صحت او ستاسو د اکټیویټي مطابق وي نو هغه تاسو چې کوئ ستاسو ټسټوسټیرون لیول به ښي دویم پروټینز ته بیا موږ راځو چې هغه پلانټ سورس پروټینز دي پلانټ سورس پروټینز چې دي دا هم ډیر زیات ضروری دي زموږ د وجود دپاره یعنی پروټینز به موږ صرف د غوښې نه اخلو پروټینز چې کوم دی دا موږ ته مختلفو څیزونو کې یعنی دالونه ښه ټیک ټاک مقدار کې په دې کې پروټینز دي چې کوم ته پلانټ سورس پروټینز وایي نو دا په دالونو کې شته دا چې کوم دی لوبیا چنا مختلف قسم دالونه یعنی د ماش دال شو د ماهو دال او دینه علاوه دا توتی دال ورته څوک وایي څوک ورته غټ دال چې کوم دی دا نارمل چې کوم دال مونږ استعمالو دې ته وایي نو دا مختلف دالونه دا که مونږ استعمالو او بینز یعنی څنګه چې ما لوبیا چنا او دا سیزونه فرش بینز دغه سیزونه څوک ورته په پښتو کې چې ورته فراش بین وایي نو که دا استعمالو دې سره سره مونږ ته هغه ټول سیزونه راځي چې کم پروټینز مونږ ته پکار دي ورسره بیا که مونږ لاړ شو جناب نور پروټینز ته چې کوم مونږ ته د لینټلز نه یا د نورو سیزونو نه حاصلېږي یعنی نټس وغیره غوز بادام کاجو مونګپلی پینټس دا داسې سیزونه دي چې دې کې هم ښه وافر مقدار کې پروټینز او ورسره منرلز او سالټس یعنی نمکیات دي پکې چې کم زموږ د صحت لپاره ضروري نو که د هغې د ډرای فروټس استعمال مونږ زیات کړو نو یقیني طور زموږ چې کم ټسټوسټیرون لیول دی دا ورسره ښه وي نو د ښه صحت ښه مردانه صحت لپاره تاسو ښه مقدار کې انیمل پروټینز ګډ فیټس یعنی دا تیل چې کوم تاسو ته ما یاد کړل هغې نه علاوه انیمل فیټس یعنی ملایي کوچ بیا دې نه بعد چې موږ پروټینز ته راشو انیمل پروټینز کې غوښې پی شملې ماسته دې نه حاصلېږي پلانټ پروټینز هغه موږ ته د دالونو نه د چڼې نه د لوبیا شوله دغسې مختلف بینز پلي ملي دې سیزونو نه دې نه موږ ته سبزیانو په صورت کې او د پلانټ سورس په صورت کې حاصل شي نو زموږ صحت ورسره ښه وي دا سیزونه تاسو په خپل خوراک کې ساتئ دې سره پراپر خوب زموږ هارمونل لیول باندې هغې ډېر غټ اثر دی ایکسرسایز زموږ د اکټیویټي زموږ په هارمونز باندې ډېر غټ اثر دی او لږ نور ته کېناستل یا په وجود باندې نور لګېدل چې دا کیلشیم او وایټامین ډي زموږ په وجود کې پوره وي نو ستاسو صحت به یقیني طور ښه وي قدرمنو امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي او انشاءالله داسې نور معلومات به زه تاسو سره شیر کوم په دې چینل باندې نو دا ویډیو لایک هم کوئ او شیر هم کوئ او خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان